رزق او روزي په انسان پسې داسې ګرځي چې ستا په نصیب کې څه لکه څنګه چې انسان پسې ماره ګرځي. د یو لوی عالم نه چا پوښتنه وکړه چې صاحب قربان رزق او روزي به انسان ته که چېرته سړی دی چې شی په زندان کې بندي سي دا کومه ځای ورځي او هېڅوک هم شی نه ورکوي. هغه ورته ویل د کومې لارې چې مرګ ورځي الله رب العزت به د هغه لارې څخه رزق او روزي هم ورسي. دا صحیح خبره ده ورونو، په دې کې مه په غلط فهمي کې لویږي چې یو سړی کوشش کوي هغو ته به د عزت سر رسیږي، حتی چې پر سخده به بل څوک ګرځي، پر پاته به بل څوک ګرځي، د زمري په شان به ښکار کوي بل ته ورکوي. لیکن که یو څوک خپل همت نه کوي، کوشش نه کوي، ورسیږي به خو خپل نصیب به د ذلت سر ورسیږي. دنیا چې ده هغه الله پاک پر اسبابو او پر کوشش باندې مرتب کړی ده. من طلب فقد وجد. قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. په ځمکه باندې چې کوم شی دی چې ژوندی ګرځي د رزق د روزي ضرورت لري، هغه ته محتاجي د هغه رزق په الله رب العزت باندې دی. د میږانو څه کښت و کرونده شته، د مرغانو څه کښت و کرونده شته، د مایانو څه تجارت شته. زر قسم مخلوق الله رب العزت پیدا کړی دی، زر قسم مخلوق. 400 قسم مخلوق پر وچه باندې دی، 600 په دریاب کې دی. یو مایه په دریاب کې نه دی چې ما ته وایي چې یو مایه، 600 قسم مخلوق الله په دریاب کې لري. بنسبت وچې ته دریاب 3 حصې دي. ټوله کره د ځمکې کې تاسو وګورئ په نقشه کې چې هلته تاسو وګورئ دا وچې دا چې نقشې معلومېږي دا ملکونه دي او د نور شاوخوا شنې ګردې اوبه دي. زما قدرمن ورونو، حکیم الامت مجدد الملت لیکلی دي و یو عالم دا بیان د جمعې په نصیحت کې کړی دی چې د الله رب العزت په ذمواري باندې زموږ او ستاسو رزق او روزي دی. یو قوي ایمانداره کس ورته ناست دی. هغه ایمانداره کس چې دا خبره اورېدي چې زما رزق او روزي پر الله رب العزت باندې ده، زه به دا ګورم چې الله پاک ما ته رزق او روزي څنګه رارسي، خورم به یې څنګه. دا به زه ځان ته معلوموم. کور ته راغلی، مور ورته بچی خوراک وکړه، ډوډۍ وخوره. د جمعې په ورځ باندې دا سنت او مستحب ده چې خوراک د سړي ده د لمانځه څه وروسته او خوب یې وروسته. که په بعضې علاقو کې لمونځ ناوخته کېږي، لکه څنګه چې په صحراو کې یا مطلب د ښاره وتلي لمونځ په 3 بجې باندې کېږي، هلته بیا جایز ده، لیکن مستحب دا ده چې وروسته خوراک وشي، خوب هم وروسته وشي. جمعې د اذان سره بل څه هر څه ناروا دي بغیر د جمعې ده. صفایي او د غسل دي، خرڅول، رانیول، دا په مجلس. زما قدرمن ورونو، نو هغه چې کور ته راغلی هېڅ خوړل نه، مور ورته یې وخوره، هغه ورته یې نه خوړه. نه زه به دا ګورم بچی یې مه کوه ضد، الله تعالی تا ته عقل درکړی دی، وخوره. دغه د کور ته الله تعالی دونه ستا پر خوړلو باندې ستا مرتبه ده، ورته وایي نه خوره. مور خو نو مور یې دا هلک یې دومره تنګ کوي دغه ځوان چې آخر ته دا ځوان د کوره ووتې. مور یې هغه خوراک پسې راواخیستې، د کوره پسې راووتل. ځوان تر لیرو لیرو پورې راغلی، مور یې پسې روانه ده، بچی یې مه کوه ورته وایي نه خورم. آخر ته یو کنډوالې سره یې خوراک ورته کښېښوی، مور یې ځینې ولاړه هلک کور ته رخصت شوله او دی دغه کنډوالې سره شاوخوا ته ناست دی چې ویې کتل آخر ته دلته یو څه بوی په راوږي انسان باندې د دې خوراک بوی هم مشلېږي، دا بوی دی د دې ډوډۍ ورته ولاړېږي. وایي د دې ځای څم ځم چې دا بوی هم چېرته راباندې ونه مشلېږي. شپه پر غریب باندې راغله، چې شپه راغله، په شپه کې بیا دغه ځای د غلو دی. غله راغله، غله چې راغله د ډوډۍ بوی یې حس کړي، هغه کته غوساله نو هر څه چې راواخله هغه یې راواخیستل. د غلو مشر ورته ویل چې پام کوئ زارې کې درته اچولي دي. موږ تاسو خو نو کوم خلک او وګورئ چا چې دلته دا شی ایښی هغه دلته موجود هم دی، چې ویې کتل دی پیدا کړي. ورته وایي دا ډوډۍ وخوره، هغه وایي نه خورم. چې ده دا وویل چې هغه وایي نه خورم، نو د هغو نور شک سو چې یاره رښتیا په دې کې زار اچولی دي، اوس به په زور بخورو. راویې نیوي، مضبوط یې کش ورکړي او په زور یې به وخوړل.
چې یو څه ډبول ورکړل او په زور یې وخوړله وروسته د ګرد کیسه ورته وکړله چې بابا هېڅ مسله نه وه نه مې زار کې اچولې وه داسې وله خو نن زما سر خلاص و چې د چا رزق او روزي ستا نصیب او تی په سمه نه خورې رب العالمین به په ډبولو در باندې خوري لکه څنګه چې دا مسله وه د دې کیسې او واقعې څخه کې معلومات لیکي چې د هغه غلو هدایت الله پاک وکړي چې نصیب داسې الله پاک موږ ته رارسي نو موږ یې ولې د حلالې لارې کوشش ونه کړو او د روانه جمعه کې چې بیا کله دا سړی رالی د جمعې لمانځه ته عالم بیا په دې آیات باندې خوله پورې کا ان الله وملائکته څنګه آیات دی وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها نو دا سړی ولاړ سو ورته ویل چې ای مولانا صاحب نیمې مسلې مه بیانوه هغه ورته ولې ورته داسې وایه که چېرته دا رزق و روزي د چا د نصیب دا یي او هغه یې په سمه نه خوري نو الله رب العزت به په وهلو په ډبولو لکه په ما چې وخوړ دغسې به وخوري بېشکه چې د رزق ذمهواره الله رب العزت له دې وجې زما قدرمنو مسلمانانو خپل رزق او روزي دا ځان ته مه مرداروئ درواغ ستاسو رزق روزي مرداروي ستاسو حلالې پیسې په دروغ ویلو په دوکه ورکولو باندې مرداري کېږي درته بعضې داسې خبرې دي چې سړی پر هغه حال باندې وکړي هلته ستا هغه حلالې پیسې په مردارو باندې وکړي او د رزق د روزي د زیادت لپاره یو دغه استغفار و استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم علماء لیکي وی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم چې سړی وای الله دې په رزق روزي او په مادي ضرورتو کې د ژوند په ضرورتو کې برکت راشي درپره کوي لا اله الا هو الحي القيوم ویا انا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم دلته چې دا یې پیش لري نو هغه بیا د انسان باطني حالت سموي باطن صفا کې د بغض د حسد او د کینې او د پلان په زړه به دې بیا انوارات نو کله داسې ویل کله داسې ویل دغه رنګه د رزق د روزي لپاره د سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ذکر ډېره پیدا کوي او د رزق د روزي لپاره د ټولو بهترینه لار صدقه ده علي کرم الله وجهه مبارک وي د الله سره تجارت وکړي لس ورکړه چې په سوله در بدلې کړي نو چې سړی کومه ګټه کوي دکانداري کوي هر څه چې کوي چې سل دې وګټې ګټه راسته مال نه هغه خاص سرمایه نه خاص ګټه ان یو شی ته په 50000 خرڅ کړي په 50000 کې د 3000 په ګټه ده د 15000 ګټه ده په 15000 کې اوس 200 300 صدقه کوي ان د 15000 السم برخه صدقه کوي اول قریب تی ورکوه په خپل قریبانو کې ګوره حق ده د قرابت هم در باندې لري او 2 ځله ثواب الله درکې دو چند او لغه نه وروسته بیا مسجد او مدرسه او امام او طالب او کتاب پلان دي تم پام فکر کو کونډه یتیم غریب مسافر مفلس مسکین